شروع کوم د لوی خدای په نامه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. له پرون راسه پر سوشل میډیا باندې یو توپان راغلی دی، له یوې خوا هم له بلې خوا هم د بوریس کم ګلدسته غوندې ښار دی چې په دې ښار کې هر قوم هر ځای او خیلی دلته ژوند کوي. له وخته ډېر ښه ژوند کوي. بوریس دی په دې جنوبي پښتونخوا کې ډېر ګلالی ځای دی، خو له بدبختۍ څه کسان چې لا وخته د دې ولس او د دې وطن د دې علاقې د انټرست په خلاف چې کوم کار کوي هغه ټول ته معلومه ده. پرون چې کوم ویډیو د ایم پی لخوا شوې وله، بیا یو کس ټارګټ شوی وي، بیا دې ته ماجر ویل شوي، په دې باندې هر چا غندنه وکړه او غلط کار و چې دا خبره شوې وله. په دې شي باندې هر څوک خبر و چې دا د دوی د انټرست جنګ وي، دا صرف او صرف یو ذاتي یو ټیکه نه میلاو شوې، دا د پرې ټیکه وه، د رو ټیکه وه چې پر دې باندې دا کسان نو سره جوړ شوي د یوه پارټۍ خلک دي. یقینا زما دا خیال دی چې تر دې مخکې هم دغه خلک یو په بل سي غږېدل، دغه اجتور په سردار یعقوب سي په بار باندې غږېدلی دی، په حتی کې په تقریرو کې په غورونو شکنځاوې کړي دي. بیا چې الیکشن راسي دغه چاونې بیرته پر یو ځای کې خیر خیریت بیا مړی هم سره خوري، ګیپ هم سره کوي. مګر اوس کوم صورت حال دی، تومانخیل له خوازه غلط پوسټونه غلط کمنټونه کوي. ناصر یقینا خوا به د سوي د دغه مطلب دا دی سیدال ناصر ته ماجر کوي، نو خو ګر ناصر د ماجر کوي، خو د چا په خوله خو نه ماجر کوي. کاجتور دا ویلی دی ناصر خو نه دی ماجر، ناصر د دې وطن غدي دلته موږ وو نو دا ناصر وو په دې وطن کې، نو په دې باندې څوک نه ماجر کوي، نه څوک د چا په خوله باندې د دې وطن زیستل کېدلی شي، نه په دې خبره باندې د ناصر قوم په دې باندې نه کښنی کېدلی شي، نه څه کېدلی شي. نو هغه ټولو ځوانانو ته دا یو چې اوس د اجتور کوم ملګري دي، شپینږیري ملګري شروع دي چې ناصر دی یا فلانا دی، دا خلک موږ ته خو معلوم دی، دا ګردو خلکو ته معلوم دی چې مقصد یې دا دی چې زموږ او ستاسو په منځ په دې وطن کې چې دا د ورورګلوۍ یا د وطن چې کوم ښایست دی تر اوسه پورې د چا دا نه دی ویلي چې دا ناصر دی یا دا کاکړ دی یا دا تومانخیل دی. نو اوس دغه د کلا عبدالله رنګه اوس ویډیو جوړېږي، یو په بل چې بد وایي، بل په بل چې بد وایي. نو دغه د ټولو هغه سیاسي پولیټیکل پارټیانو ته دا وایو چې د بوري دغه ښایست و، اوس دغه د ښایست د خرابولو دپاره داسې جاسوسان چې هغه ګر ژوند د دې چاونۍ او د دې د ولس خلاف کارونه کړي دي، سیاست د دې ولس خلاف کوي. مګر نن ټاسک ورمیلاو شوی دی، که څه ظاهره خبره ده یو ټاسک میلاو شوی دی چې د دې وطن کې ته د غذایي او خیلی او د قبایلیت دونه راپورته که چې دلته موږ په دې هاړ کې مختلف خپل هغه د چاونۍ خپل انټرست هغه پرک کړي. مګر هغه خلک نن بیا هم د دغو خلکو په خوله باندې پوسټونه کوي، یو بل قوم ته بد ورد وایي. هر قوم قابل احترام دی، که ناصر دی، که کاکړ دی، که کودیځای دی، که بل قوم دی، دا ګرد د وطن قومونه دي او یو په بل سره ښایسته یو په بل باندې مضبوط یو چې یو قوم دی چې بل د بورۍ کمزوري کوي. موږ د داسې جاسوسانو په خوله باندې په کار دا دی چې موږ خپل په بوري کې دغه تعصب نه کو جوړ. دغه ویډیو چې کوم کوي دا اوس له یو خوازه د اجتور ویډیو کې یا بل خوازه بیا هغه ویډیو کې، نو دا به زه دا ویډیو په ریکارډ باندې کښېده، دا خلک به بیا پر یو ټیبل ناست وي، ډوډۍ به هم خوري، سرخاندي به هم. مګر نن به زموږ ستاسو په دې علاقه کې یا به یو ځای ملګرتیا یا به ښه پښتو سره کوو، یو ښه دوستیانې به مو سره کړي دي، دوستۍ به سره کوو. د دغو خلکو باندې خپل دغه یارانه یا د علاقې ماحول مه خرابوي، نه د داسې خلکو په خبرو کې راځوي. د دغو کار همیشه دغه دی. په منظور خان چې هم غلطه پښتو کړې ده، د اجتور کوم ملګری دی، موږ هغه شپینږیري ته هم سوال کوو چې ته هم د دې علاقې شپینږیری، د دې علاقې د قومو احترام وکړه، د دې مشرانو احترام وکړه. داسې غلطې پښتو چې ته کوې له هغه خوا به هغه شروع چې له خوا ته شروع شوې، نو دغه قومونه سره یو بل په غاړه کې سره لویږي. نو ګټه د چا شوله؟ د قومونو چې په بدۍ کې سره ولوېدو، هغه بدیانې چې کړي دي، هغه قومونه نن چیرې دي، وطنونه یې له کړي دي، یو بل ځای اوس د پلارو د نیکه جایداد پاته. نو داسې غیر ذمهواره کار یا داسې غیر ذمهواره ویډیوز کول زما په خیال دا د دې وطن د دې له قامو سره یو ډېره غټه زیاتوب دی. یو د بل په مصر سپکګای په کار دي سړی نه وکړي، هر سړی چاته په کار دي چې دا مصران دي. خدای دې کې له هره نظریه سره له هره پولیټیکل پارټۍ سره موږ به نظریاتي او سیاسي اختلاف پر سر وسات، مګر ذاتیاتو د چا
مصر ته بد ورد ویل یا د دې ته شکنځا کول دا انتهایی ډیر غلط کار دی. د بوري دا رواج نه دی، په بوري کې دغه کار تر اوسه نه دی سوی. په بوري کې که یو سړی دغه خبره وکړي هغه سړی په دې باندې شپیانګري او ډیر ځان ملامت ورته ښکاره کوي. مګر موږ نن سپین ږیري کم کار روان کړی دی چې یو بل ته بد ورد کمنټونه د سوشل میډیا څخه استعمال مند دي. د خدای ته وګورئ مې استعمالوي. د سوشل میډیا د خلکو ته معلومات څوک ورکوي، خبرتیا ورکوي، مګر موږ د چیش لپاره استعمال هاي ته شکنځا وکړه، هغه ته شکنځا وکړه، هاي ته بد وایه، هغه ته بد وایه. نو دغه شیان مه کوه. ځوانانو ته موږ دا یو د دې بوري چې څومره د هر قوم سره تعلق لري، زموږ ګر سره وروڼه که ناصر دی، زموږ د دې وطن قابل احترام قوم دی، مصران پکښې دي. د دوی د ناصرانو یو ډېر غټ هسټري ده. د سیدال خان ناصر چې د انګریزانو خلاف جنګېدلی دی، د هغو ډېر غټ تاریخ پروت دی. دلته د ناصران نور د شپین ږیري مصران دي چې د هغو ډېر غټ تاریخ پروت دی. دلته د کاکړانو د نور قومو ډېر غټ تاریخ پروت دی. نو موږ په کار دا دی که یو ښه مثبته کار نشو کولی، دا منفي کار د دغو خلکو دپاره نه وکړو. زموږ مسلې څه دي؟ زموږ مسلې دا ټیم اوس زموږ مسله د اسپتال ده، د تعلیم ده، د امن ده، د روزګار ده، د بجلی ده، د روډ ته. زموږ دغه مسلې دي. دغه قومونه په کار دا دي دا نن چې په دومره زیات یو د بل پر د مصرانو لونګیانې څهي یا په غلطو بد پر دې شیانو باندې خبره وکړه. دا نماینده د دې شي ذموار دي چې تاسو پر دې باندې دا تنقید وکړه چې تاسو موږ ته اسپتال ولې نه دی راکړی، تاسو موږ ته امن ولې نه دی راکړی، تاسو موږ ته تعلیم ولې نه دی راکړی، زموږ د بنیادي کوم روزګار دی دا مو ولې نه دی راکړی. پر دې غږ پورته کړي. سوشل میډیا کار دا دی. او دلته داسې بدامنۍ نوی جنګ شروع دی، بیلې جوړه سوي دي. زموږ ستاسو د پټانکوټ سیګنل وګوره چې له د شپږو میاشتو بند دی، ټاور یې وسوځلی و، سیګنل بند دی. دلته دهشتګرد دی، پی ټي اې ده، پی ټي اې بند کړي دي او دغه چاونۍ وایي دلته دهشتګرد ګرځي. نو زموږ له کومې حالاتو سره مخامخ یو، تاسو کوم کار کواسته؟ دا ټول دا د جاسوسان خلک دي. د دې چاونۍ په خوله باندې دا کارونه مه کواسته. زموږ د وطن مه راخرابواسته. که ښه کار نسي کوی، که اتفاق نسي راولی، بې اتفاقي دپاره دا کار مه کواسته. که له هغه خوازه کېږي هم غلط کار کېږي، که له هره خوازه کېږي موږ د دې غندنه کوو. موږ دا خلکو ته یایو چې وروره دا د صرف او صرف د ټیکې او د انټرست جنګ دی. هر سړی په دې خبر دی. دغه پړي ټک له سګرو له پټانکوټ سره دلته یو علاقه د دوکۍ ته روډ وځي، پر دې باندې د دغو جنګ روان دی. هېڅ قسم پارون چې کومه ویډیو سوي دا هم صرف او صرف د خوابدي هلته ده. ټارګټ کوم څه و چې سیدال ناصر هم په دې ټارګټ کړی دی چې د ده سره د ده له لاسه ټیکه تلل کېده. دغه مجلس دی. نو په دې شیانو باندې تاسو څه یو ناصر ته تاسو بد یاسته یا ناصر بل ته څه بد وایسته، دا د دوی خپل د انټرستو جنګ دی. دا د دوی د ذاتیاتو د فند جنګ دی. د دوی د کمیشنو د پرسنټ جنګ دی. موږ ولې یاره موږ په دا بوري کې 300-400 کاله پر یو ځای باندې دوستیانې سره کړي دي، ژوند مو سره تر کړی دی، یو بل ته موژه ورکړي ده، یو له بل سره ښه تعلق ساتلی دی. مګر د داسې خلکو دپاره په کار دا نه دی چې موږ دغه ختم کړو، دغه زموږ د ورورګلوۍ، زموږ دغه ښه تعلق، زموږ دا ښه بوری دارنګه د جاسوسانو په خوله باندې یا د یو د بل په خوله باندې موږ د بوري امن نه کو خراب. د بوري دغه ښایسته چې کوم ګلدسته ده دا د څه کسانو دپاره نه خراب چې هغه د هغو خپل انټرست وي. نو زه دغه ټولو هغه سپین ږیرو ته دا سوال کوو که د هغه د اجتورو خوا دی، که د ناصران موږ یو، دا وطن زموږ دی، دا ګر زموږ یو. په دې کې یو څوک هم نه څوک ښه میړه دی. په دې کې هغه ښه میړه دی چې د دې وطن دپاره کار وکړي، د دې علاقې دپاره ښه کار وکړي، خلکو ته ښه شعور ورکړي. خلک له د ناصرو له د ځایي و خیلیزې پارون هم موږ دا خبره وکړه چې وروره په وزیرستان کې د داوړو، د وزیرو، د مسودو، د بیټنیو پلانا ځایي و خیلۍ په دغه کې اوس له منځه 1500-1400 زنانې ورکې دي، کورونه تباه سو، زمیندارانې شنه درختې ورکاټ سوې. نن هم هغه جنګ شروع دی چې دغه تقسیم په موږ تاسو کې وکړي. نن ګټه د چا وکړه، تاوان چا وکړي؟ تاوان موږ تاسو هغو خلکو وکړي، ګټې دغو خلکو نن هم په اسلام آباد کې ناست. سبا که دا ایم پی ای او سنټر نه هم دا به په اسلام آباد کې ناست. موږ به تاسو دلته ژوند کوو. نو د دغه دپاره زموږ دپاره هر سړی محترم دی، احترام لري.
دا خبره سپارون ویډیو سوي ده د ام پی لخوا زموږ د دې غندنه هم کړې ده او دغه سوال هم د دوی ته یو چې خدای ته وګوراسته دا تعصب مه جوړواسته د حاجتور د پارټۍ ډېر داسې ناصران دي چې ملګري دي د خپلو ملګرو د خاطر وکړي د هغو د خاطر دپاره پکار دی چې ملګري پوه کړي دوی د خپل سوشل میډیا باندې یو پیغام جاري کړي چې وروره دا کم کار روان کړی دی دا کم خواته تاسو مجلس بیایسته نو په دې کې به موږ منظور خان ته موږ منظور کاکړ ته موږ دا یې چې وروره ته په دې کې هم ښه یو کردار ادا کړه چې وروره دا ستا خلاف چې اوس کوم چا غلط ته په دې باندې ته سیاسي ورکر یې ته په ښه پښتو باندې دا جواب ورکړه چې وروره موږ سیاسي ورکران یو موږ د چا په داسې غلطو پښتو باندې موږ په کار دی چې موږ ملګري یا دوی داسې غلط جواب نه کړي موږ په کار دا دی سیاسي خلک یو په سیاسي طرز باندې چاته جواب ورکو د چا سره زموږ یو ذاتیات زیاتوب نشته نو موږ دغه بوره یو د دې همون د خرابولو چې کوم اوس کوشش روان دی یقینا دا د بورې دپاره به یو ډېر غټ تاوان او نقصان وکړي چې موږ تاسو به دا ځای او خیلي کې تقسیم سو نو دلته به دغه دهشتګرد په غره کې موږ ته ناست دي په دې انتظار دی چې دا خلک به په خپل مابین کې سره جنګ سره کوي بیا به په دې جنګ کې دوی راځي بیا به موږ دا وطن او دا علاقه یې لکو نو بیا وایو چې د افغانانو ورونو دپاره چې کومه کډوال دي د دې دپاره موږ دغه خبره وکړو چې د دې دپاره یو لایمل جوړ شي پر دې باندې موږ یو زر آل پارټیز میټینګ هم راغواړو او دغه د سوشل میډیا له لارې ټولو ملګرو ته دا یایو چې دغه کار زه لاس واخاسته یو مثبته کار وکړي ځوانانو خپل انرژي په یو ډېره مثبت شي کې استعمال کاسته چې په دې د دې وطن په ګټه استعمال شي ستا د سوشل میډیا ډېر پوزیټیو استعمال کاسته د دې خلکو اوس به مزید که نورې ویډیوز هم راتلو په کار دي چې موږ د دې ویډیوز چاته جواب نه کوو ښه پښتو وکړو هغو ته سوال کوو چې خدای قرآن ته وګوراسته د روزې میاشته ده د عبادت میاشته ده که عبادتونه نه شو کولی دا نفرتونه دا ستاسو د روزې څه فایده ده د دې دا میاشته د ثوابو دغه د همن درس ورکوي د خوشحالۍ درس ورکوي د یووالي درس ورکوي او تاسو کوم کار روان کړی دی نو هیڅ قسم نه به دا روزې قبلېږي نه به دا عبادتونه قبلېږي نه به دا تراویح قبلېږي نو دا شیان مه کواسته که واقعي پر دې روزې باندې په دې میاشتې کې تاسو یووالی غواړاسته د وطن خوشحالي او ګټه غواړاسته نو د خدای پاک کوم فرضیات پر موږ باندې فرض کړي دي د هغه پر ځان باندې یو وار کم از کم عمل خو پر وکړو دا کوم کار روان کړی دی نو ټولو ته دا یایو چې دغه کار زه لاس واخاسته او ټولو ملګرو ته یایو چې دغه سوشل میډیا باندې تاسو یو ښه هر سړی یو پوزیټیو دغه وکاسته یو بل ته غلط کمنټونه مو ورکړو که یو سړی غلط خبره کوي ته غلط جواب وکړې نو ستا او دغه فرق ختمه شي نو دا فرق په ځان کې مه ختمه واسته او نورو پولیټیکل پارټیانو ته وایو چې په کار دا دي چې پر سوشل میډیا باندې دا کم اوس نوې غوبل چې شروع شوی دی پر دې باندې په کار دی هر سړی یو مثبته کار شروع کړي او دغه د سر خلاص کړي د ځوانانو ته چې وروره دا د دوی د انټرست جنګ دی دا زموږ د انټرست دغه جوړ هسپتال دی زموږ دا انټرست دا دی چې اوس دا تعلیمي کال شروع شوی دی په مارچ کې اوس تر اوسه پورې کتابونه نه دي راغلي ماسټران نشته سکولان نشته که ستا هغه کې حیوانان دي یا پروړ دي یا بیټکان دي دغه خبره وکړو نوی کال دی درخت سړی ولګي د دې وطن دپاره په دې شجرکاري مهم کې دا اشر والا شو کړي د دې ملګرتیا وکړو موږ کې مخاطر روان یو دا ځوانانو دا ایله لرو چې دوی دغه خواته راشي نو ایله لرم چې دغه مشرانو سپین ږیره به له دې کاره لاس واخلي او د دې بورې او د دې میاشتې احترام وکړي د دې خلکو احترام وکړي ګرد دلته سرپراتیو غم او شادي مسلې مسرې ده چې کوم خلک په اسلام آباد کې ناست یا پر اسلام آباد علاقې موږ د خپل غم وخورو د هغو غم دا دی چې پرسنټو د کمیشن په جنګ کې دا تعصب جوړ کړي موږ پارون هم پر دې دغه باندې سي یو څوک هم ماجر نه دی د چا په خوله څوک نه ماجر کېږي د هغو خلکو ته یایو چې وروره یو ته په دې نه سوی ماجر یا زه په دې دا سړی د ام پی په دې نه سوی ماندوره چې دا خبره وکړه اوله په صفا د ویلو چې زما دغه انټرست جنګ دی دغه تعصب به نن دونې نو جوړ شوی زموږ ستاسو په وطن کې نو موږ د ناصر قوم د هر انسان هر سړی ناصر قوم نه هر سړی افغان کډوال ته موږ دون احترام لرو چې دا د دوی وطن دی چې دوی راغلي دي د جنګ له وجې له مجبورۍ له وجې موږ له هغو سره هم درېدلي په کلکه درېدلي او دروژو به په همت به ورشه دروژو مګر تاسو خو یاست د دې وطن خلک تاسو د چا په خوله باندې یا د چا په کینا باندې نه تاسو نه مهاجر کېږاسته نه د دې وطن زه تاسو څوک شړلی سي دا ستاسو خپل وطن دی تاسو هر څونه همت کړی د دې وطن دپاره
نو دغه هیله لرو چې ځوانانو دغه پیغام هم در سره شیر کړو چې تر هر ځوانو پورې ورسېږي چې له دغه کاره زه د لاس واخلي. هر سپین ږیری، هر مشر، د هرې پارټۍ غدي، د هر قوم غدي، هر سړی په کار دی احترام ورته ولري. نظریاتي اختلاف پر خپل ځای لکه استه، سیاسي اختلاف پر خپل ځای لکه استه، قبایلي شخړې جوړول، قبایلي نفرتونه او دغه شانس کې له دې زه په کار دی لاس واخیست. مننه.